پښتنو د پاکستان حکومت د پاکستان انټرنیشنل ایرپلاین په 10 ارب روپۍ باندې خرڅ کړ. په 115 ارب روپۍ باندې خرڅ کړی دی، خو 10 ارب روپۍ به ورته نغدي ورکول کیږي. نو ملګرو دا ایرپلاین ولې خرڅ کړی دی؟ لفاسه د IMF بوجو په دې باندې د هغه فشار وفي هغوی ورته قرضه راکوي، که نه قرضه نه نو PIA خرڅه کوي. نو یوه PIA تقریبا 2000 ارب روپۍ قیمت لري. دوی په 115 ارب روپۍ باندې خرڅ کړ، خو 10 ارب به ورته نغدي میلاویږي. نو مکمل معلومات راځي د شاهنام خان له خولې نه اورو او 2 ویډیوګانې سره شیر کوم. مکمل معلومات په دا ویډیوګانو کې ګورو. بسم الله الرحمن الرحیم. زه په دې باندې پوه نه شوم چې دا PIA دا دی خرڅه کا او کدای اسی خیراتی ورکا ویل کېږي دا چې د PIA د وخت کې کم جزونه دي، نو هغه 35-36 جزونه دي، هغه کې تقریبا 17-18 یا 20 چیزونه دا په ورکینګ کنډیشن کې دي. کم 135 ارب روپۍ باندې چې کومه بولیو شو، نو دا د PIA د دوه د جهازونو د انجنونو او پیسې دا جوړیږي، او بلکې هغه هم د دې نه زیات جوړیږي. لکه د دوه انجنونو پر ریټ باندې تاسو PIA ورکا. زه په دې باندې پوه نه شوم. دویمه خبره داسې ده چې دا هم ویل کېږي چې PIA چې دا نو د دې ټوټل چې کوم اساسي جوړیږي 2000 ارب روپۍ جوړیږي، او دا ورکړی کېږي په 135 ارب. دویمه خبره داسې ده چې په 135 ارب کې بعد 10 ارب چې دین دا پاکستان ته ملاويږي، او دا باقی دا نور پیسې چې کوم دي نو دا به په 5 کالو کې واپس په PIA باندې لګي. او د PIA چې کوم 600 یا 700 یا 500 ارب روپۍ خساره ده، نو دا به هم ګورنمنت ورکي، او ګورنمنت به د عوام نه علي. نو زه په دې نه پوهیږم چې اخر دا د ګټې سودا ده یا د تاوان ده یا دا اسی هغه د کرپشن یو نوې طریقه ده. لکه پرون دی 2 کمپنیانې کې نو لوي او 1 کروڑ روپۍ زیاتول، او دنیا ته دا پیغام ورکوي چې ډیره شفاف دغه روان دي. دین علاوه زه دیو بل خبره کوم چې دینه مخکې تیر شوی کال د دی په 2 ارب روپۍ باندې یو کنسلټنټ تداور ک چې تاسو دنیا نه خلک راولې، او د دې یو فیزیبিলিټي ریپورت تیار کړي چې دنیا راشي واغه د PIA مونږ نه والی، ځکه چې د IMF پریشر دی چې تاسو به د زر تر زره خرڅوي. و ارب هغه شوي پرون چې کومه بولی شو د 6-7 ارب د اشتهارات لاړ، نو 12-13 ارب خودي دا فزول لګول، او راضي به ګورنمنت ته 10 ارب او د PIM زمون نه لاړه. زه په دې باندې نه پوهیږم چې دا شفافیت دی یا دا کرپشن دی، یا زه نه پوهیږم. زما لګي اصلاح کې په دې باندې